ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د مرستیال والي په مشرۍ نوبتي ادارې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د امارتي ادارو ګڼو مسؤلینو ګډون درلود چې هر یو د خپلې ادارې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او دغه راز په دغه غونډه کې د مصوبو پر پلي کولو هم ټینګار وشو. د بلخ ولایت په مقام کې دغه ولایت د مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس په مشرۍ اداري غونډه جوړه شوه. مرستیال والي د غونډې په پیل کې د مسؤلینو له هڅو ستاینه وکړه او د یادو غونډو د فیصلو په پلي کولو یې ټینګار وکړ. نوموړي دغه راز د دوامدار پرمختګ او د خلکو د ستونزو د حل لپاره د دولتي ادارو همغږي او ژمنتیا اړینه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د خلکو د ژوند د غوره بدلون او د ټولنیز عدالت د رامنځته کولو په موخه دې هڅې وشي. د بلخ ولایت مرستیال والي همدارنګه وویل چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ټول احکام دي په خپل وخت سره پلي کړی شي. له هغې وروسته د بلخ ولایت د والي د دفتر رئیس مولوي سلطان محمد سعید د تیرې غونډې د مصوبو اجرایي راپور وړاندې کړ. د غونډې په لومړۍ برخه کې هغه موضوعات چې د پلي کېدو په حال کې او د راپور وړاندې کولو ته یې اړتیا درلوده وڅېړل شول. د بلخ ولایت د ښار او کور جوړونې رئیس د ادارې غونډې له لارښوونې سره سم دا چې دوی د متحد ښارګوټي او د ملي پراختیا شرکت د بلخ د املاکو له مدیریت سره ناسته ترسره کړې او د ملي پراختیا شرکت په اړوند سیمه کې د متحد ښارګوټي سړک د جوړولو او دغه ملکیت د بدیل په اړه راپور وړاندې کړ. له بلې خوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د بلخ ولسوالۍ د مولانا جلال الدین محمد بلخي ښارګوټي د یو شمېر اوسیدونکو چې ځمکې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار له خانقاه سره یوځای شوي دي د نارضایتۍ د څېړنې په اړه راپور وړاندې کړ او دغه راز د روضې شریفې جومات د مرکز ګرمۍ دستګاه او همدارنګه د یادې دستګاه د فعالېدو په موخه د راټولې شویو پیسو په اړه د دغې غونډې په ترڅ کې پریکړې ترسره شوې. همدارنګه د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس په چاربولک ولسوالۍ کې د 500 کیلو ولټه برېښنا اووه تنو د نصبولو لپاره د ملکیتونو د تثبیت او د یاد ملکیت د نرخ په اړه چې په هر متر مربع 1200 افغانۍ ټاکل شوي راپور یې غونډې ته وړاندې کړ او په اړه بحث وشو. دغه راز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس د نهرشاهي ولسوالۍ د ګوریمار په کلي کې د زر جریبه ځمکې د موقعیت او ارزونې او د هغې د قیمت په اړه چې په هر متر مربع 350 افغانۍ دي معلومات ورکړل. پورته یاده شوې ځمکه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر بنسټ د صنعتي پارک د جوړولو لپاره ټاکل شوې وه چې د اداري مجلس لخوا د هر جریب بیه 4 لکه افغانۍ وټاکل شوه. نوموړي دغه راز د دهدادي ولسوالۍ اړوند د کوټې برق په سیمه کې د 950 جریبه ځمکې د موقعیت او ارزونې او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله لخوا د هغې پر هر جریب 350,000 افغانۍ قیمت ټاکل د یادې غونډې لخوا تایید شول. د بلخ ولایت د ګمرک رئیس هم وویل چې د حیرتان د 4 لارې د جوړولو کار ډیر ورو روان دی او د ګمرک دفتر ته نږدې د موټرو دوامداره تګ راتګ د یادې ادارې دیوال د خرابېدو لامل شوی دی چې د دې غونډې د رئیس لخوا د بلخ ولایت ښاروال ته لارښوونه وشوه څو دا موضوع وڅېړي او کار ګړندی کړي. د بلخ ولایت اداري غونډې په پای کې د پریکړو په جدي اجرا کولو د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو په پلي کولو او خلکو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو په موخه د امارتي ادارو ترمنځ د همغږۍ په زیاتولو ټینګار سره یاده غونډه پای ته ورسېده. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان او د بلخ ولایت د والي په هڅو د روضې شریفې موزیم د 6 میاشتو په موده کې له بیا رغونې وروسته بیا ځلې د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. په شمال زون کې د دغه لرغوني موزیم د پرانیستې په مراسمو کې د بلخ ولایت مرستیال والي او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو شتون درلود.
دغه موزیم د 800 لرغونو آثارو په نندارې ته ایښودلو سره یو له لرغونو مرکزونو څخه بلل کیږي. 500 سال در یک سبق قرآن شریف. د مزار شریف ښار په زړه کې د روضې مبارکې موزیم دروازې د بیا رغونې وروسته د خلکو پر مخ پرانستل شوې. یاد موزیم د بلخ ولایت مرستیال والي او یو شمېر نورو مسئولینو په شتون کې رسما پرانستل شو. این موزیم ها که در اینجا نگهداری میشه و مردم از دور نزدیک و از ولایت ها و از بلکه از کشورهای بیرونی اینجا میآید، از نزدیک دیدن میکنه و منظره میکنه. یک افتخار برای مردم ولایت بلخ است. خیلی تاریخ قدیم داره. له بلې خوا د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د یاد ولایت د دفتر رئیس په روان کال کې په دغه ولایت کې د یو نوي موزیم د جوړېدو خبر ورکوي. دغه مسؤلین ټینګار کوي چې اسلامي امارت په هیواد کې د خلکو تاریخي هویت ساتنې ته ژمن دی. موږ د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له طریقه له وزارت څخه غوښتي دي چې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست لپاره هم داسې یو ځانګړی یو ښه موزیم به موږ ته راجوړ کړي او انشاءالله دغه راتلونکي 1404 کال به د دې شاهد وي چې په بلخ ولایت کې به یو بل موزیم هم جوړیږي. موزیمونه زموږ تاریخونه ژوندي کوي، د سیلانیانو راتګ زیاتوي او دوی د افغانستان په تاریخ باندې پوه کوي. اسلامي امارت هر وخت هڅه کړې چې موزیمونه یې تل برحاله کړي او هغوی ته وده ورکړې او په هغوی کې کوشش کړی. تاسو شاهد یاست په دې روضه مبارکه کې چې کتابخانه وه، د دې کتابخانې مخکینی حال تاسو لیدلی و. نو بیا دا دی چې د جناب د بلخ ولایت والی محترم الحاج محمد یوسف وفا صاحب هم په دې برخه کې ډېره همکاري وکړه چې کتابخانه برحاله سوه، جوړه سوه. همدا شان موزیم کې ډېر هلې ځلې وکړې چې موزیم د دغه موزیم د مسؤل په وینا چې د یاد موزیم په رغونې باندې 200,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د حج او اوقافو وزارت لخوا ورکول شوی او د 6 میاشتو په موده کې کاري چارې بشپړې شوي دي. ما توانستیم که موزیم روضه مبارکه از سیمای قبلیش که طبق نرم معیارهای بین المللی نبود با مطابق با نرم معیارهای بین المللی ای را عیار ساختیم و فعلا در معرض دید بیننده قرار داره. خوبیایش در این است که آلماری ها مطابق با نرم نمایش آثار باستانی است. دوم در بخش مثلا تنویری از نور مخفی استفاده شده که چشم بیننده را اذیت نمیکنه و آخرین از دلیل که این است اقلامی که قبلا به نمایش بود 400 قلم فعلا 800 قلم جنس در معرض دید بیننده قرار داره. د روضې مبارکې موزیم د لومړي ځل لپاره په 1988 کال کې د 14 قلمه تاریخي آثارو په شتون کې پرانیستل شو چې اوس د 800 قلمه تاریخي آثارو په درلودو سره د شمال په کچه یو مهم فرهنګي مرکز بلل کیږي. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ له قومي مخورو سره د لیدنو او خبرو په موخه د بلخ ولایت مرستیال والي او د دغه ولایت د علماو شورا رئیس له مل پلاوي سره یادې ولسوالۍ ته سفر وکړ. دوی د دغه لیدنې پر مهال د خلکو او مسؤلینو ترمنځ په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ او دغه راز اسلامي امارت د ټولو قومونو خدمت ته ژمن وباله. د بلخ ولایت مرستیال والي د دې ولایت د علماو شورا رئیس او ورسره مل پلاوي چارکند ولسوالۍ ته سفر وکړ. دغو مسؤلینو د یادې ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د لا زیاتې همغږۍ په اړه بحث او لیدلوري سره شریک کړل. د بلخ مرستیال والي د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د خپلې لیدنې پر مهال وویل چې اسلامي امارت له هر ډول تبعیض پرته د افغانستان د ټولو قومونو خدمت ته ژمن دی او د بلخ ځایي اداره هم دې برخې ته پوره ژمنتیا لري. نوموړي دغه راز ډاډ ورکړ چې د بلخ ولایت او چارکند ولسوالۍ مسؤلین د خلکو په خدمت کې دي او تل به د دوی د ستونزو د حل په برخه کې هڅې کوي. امارات اسلامی از مسئولین کلان تا خرد همگی در خدمت مردم ملت است. در شب و روز در خدمت از یک خادم مردم ملت است انشاءالله. و از خاطر که در چارکند ولسوالی که است
اینا با شما ما مطمئن وعده میتیم که الحمدلله که نظام اسلامی مسئولینی که در ولسوالی چارکند هست و چی ولسوالی و چی قماندانی چی استخبارات هست برای شما یک خادم هست، برای شما یک خدمتگار هست. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د علما شورا رئیس وویل چې د ولسوالیو د اوسیدونکو د ستونزو حل کول د بلخ ولایت د مسؤلینو لپاره لومړیتوب لري او ډاډ یې ورکړ چې دا سفرونه به د بلخ د والي د لارښوونې پر بنسټ د دغه ولایت نورو ولسوالیو ته هم دوام ومومي. فقط به خاطر یک هماهنگی در بین ولسوالی مردم ولسوالی چارکند و در بین نظام، البته برنامه تنها د ولسوالی چارکند نیست بلکه همیشه مسئولین میخواهد که با ملت خود ببینه، مشکلاتش بشنوه و رای حل برش پیدا بکنه. فقط یک مجلس هماهنگی بود در بین مسئولین و در بین ملت ولسوالی چارکند. له بلې خوا د چارکند ولسوال د دې ولسوالۍ په مرکز کې د بلخ د مرستیال والي او له هغه سره د مل پلاوي راتګ مهم وباله او ټینګار وکړ چې د دغو چارواکو راتګ د دې ولسوالۍ د مسؤلینو او اوسیدونکو د روحیې په پیاوړتیا کې اغیزمن رول لوبوي. آمدن بزرگا که است هم هماهنگی را ایجاد میکنه و اعتماد ملت نظام بر مردم هم خوب اساس در بینشان اعتماد سازی میکنه. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم که مسئولای ما امرای ما همیشه بیان به خاطری که احوال مردم و ملت و نظام و مردم میشه خبرداریش بکنه. په پای کې د چارکند ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د خلکو په استازیتوب ځینو ننګونو ته په اشارې د بلخ د مرستیال والي او ورسره مل پلاوي له راتګ څخه مننه وکړه. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د بلخ د ملي راډیو ټلویزیون مسؤلینو د یو کمپاین په ترڅ کې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغام په لیکلي بڼه په مزار شریف ښار کې په هټیوالو، موټر چلوونکو او عامو خلکو وویشل. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر وایي د خپل مدیریت ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت علي قدر امیر المؤمنین د کوچني اختر اختریز پیغام په لیکلي بڼه په یو شمېر امارتي او غیر امارتي ادارو وویشل. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت علي قدر امیر المؤمنین د اختریز پیغام څرنګوالی د قومونو ترمنځ یووالی او وحدت دی چې عملاً د ښار په بېلابېلو برخو کې وویشه. پیام که محتوای خیلی عالی دارد، تمام سخنانشان، تمام پیام‌هایشان مطابق نصوص قرآن است و مطابق حدیث است که این فرمان نه تنها یک فرمان مبارک عید است، حیثیت یک فرمان دارد که بر تمام اتباع افغانستان واجب است که بر خود عملی بکنه، که پیام خیلی خوب برای اراکین دارد، برای مردم عامه دارد. همدارنګه یو شمېر هیوادوال د مسؤلینو لخوا د افغانستان اسلامي امارت علي قدر امیر المؤمنین اختریز پیغام له ویشل څخه خوښي څرګندوي او د دغه اختریز پیغام ویشل د قومونو ترمنځ د وحدت او یووالي سمبول یادوي. ما این پیامی که از طرف رهبر عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث آخوندزاده برای جامعه مسلمان، برای خصوصا برای مردم افغانستان این پیام داده، یک پیام بسیار نیک است، یک پیام بسیار جامع است. این پیامی است که من برادری و اخوت، همدلی و همزیستی را میرساند. ما بسیار خوش هستیم که بدر امارات اسلامی آمد. ما پیام ایدیش گرفتیم. بسیار زیاد تشکر. دیگه با همه عید تبریک میگیم. د یادونې چې د افغانستان اسلامي امارت علي قدر امیر المؤمنین څخه باندې 14,000 په نیکړې بڼه اختریز پیغامونه د بلخ ولایت اوسیدونکو او په ولسوالیو کې جوماتونو ته ورسېدل. د بلخ ولایت د پوهنې رئیس وایي چې په تیر یو کال کې 40 بابه ښوونځي له کورنۍ بودیجې څخه بیا رغول شوي او 12 نور ښوونځي د ځینو بنسټونو په همکارۍ نوي جوړ کړي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې اوس مهال هم لسګونه ښوونځي تعمیرونه نه لري چې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست په تیر 1403 لمریز کال کې د 11 میلیونه افغانیو په لګښت 24 ښوونځي له کورنۍ بودیجې څخه ترمیم کړي دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس وایي چې د دې ترڅنګ 12 نورې ښوونځي د یو شمېر همکارو بنسټونو په همکارۍ نوې هم رغول شوي دي. تقریبا 40 مکاتب د دې ترمیم شوی دی چې دا د امارت اسلامي په خپله بودیجه باندې د ترمیم شوي دي
او تقریبا 12 مکاتب چې د سر نه اعمار شوی دی چې په دې کې بعضې مکاتب مؤسساتو هم جوړ کړي دي. همدارنګه د بلخ ولایت د پوهنې رئیس د دې ریاست په کلني راپور کې موجوده ننګونو ته په اشارې سره وویل چې په یاد ولایت کې اوس هم 223 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د سختو شرایطو په درلودو سره په کرایه کورونو او خیمو کې زده کړې کوي. په بلخ ولایت کې 223 مکاتب داسې موږ لرو چې هغه یا خو ودانۍ بیخي نه لري او یا داسې ودانۍ لري چې هغه د استفادې وړ نه دي. نو 213 داسې مکاتب دي. نو هغه بیا موږ دې لپاره اویلۍ په کرا باندې نیولي دي او بعض چې دی نو هغه بیا په خیمو کې دوی ته درس ورکول کېږي. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې د لومړنۍ منځنۍ او لیسو په ګډون ټولې 600 ښوونځي شتون لري چې پکې ټول 545,819 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.